پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي کې ناست دی. یو عربي راغلی، پیغمبر علیه السلام د محراب سره ناست دی، صحابه ور باندې راګرځېدلي دي، د دین پر یو مسله باندې مجلس سره کوي. نو عربي چې راغلی د مسجد په یو کونج کې چابک چابک لمونځ وکړي، چې نه رکوع معلومیږي، نه سجده معلومیږي، نه ناسته معلومیږي، نه ولاړه معلومیږي. د لمانځه سلام چې په وګرځه عبارت دعا کوي، لاس یې پورته کوي، اللهم ارحمني و محمدا ولا ترحم معنا ابدا. یا الله په ټول مخلوقات کې پر ما او پر محمد باندې رحم وکړه، زموږ څخه بغیر پر هیڅ چا مکه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باره وخندل، وایي دې سړي خو د الله د رحم دره ډېره تنګه کړه، د الله تعالی د رحم طریقه ډېره پراخه ده، ډېره وسع ده، پای کې ډېره دنیا ځایږي، ډېر مخلوقات ځایږي، لیکن دې سړي صرف زما او د ځان متعلق دا دره ډېره رالنډه او ډېره راتنګه کړه. د هغې څه وروسته راغلی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس کې سلام یې ووایه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا خبر ورته کوي، سړی د الله رحم خو ډېر وسع او پراخ دی، او تا نن د هغې رحم ډېر سره راتنګ کړي. د یو څو خبرو ویلو اورېدلو څه وروسته هغه سړی ولاړ شو، د مسجد په صف کې دستي نزدیک په دې ځای باندې پر بولو کښېناست. چې کله پر بولو باندې کښېناستی، صحابه و چې ورته وکتل، بس دغسې ور منډه کله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شا ورپسې نارې کوي، لا تظلمو لا تظلمو. د مسلم شریف روایت دی، ول دا بولې ور خرابوئ مه، بس څه مو ورته وایي، سمیش ورته یار په ارامه بولې وکړي. ستاسو څه خیال دی که بل څوک او مسجد نبوي وي او صحابه غوندې انسانان او یو سړی د مسجد په داسې انداز کې بې قدري او بې احترامي وکړي، هغوی به د دې سړي سره څه عمل وکړي. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه برته ټول راوګرځول، وایي تاسو راوګرځئ، سړی پرېږدئ. چې کله هغې سړي بولې وکړې، نه پیغمبر علیه السلام صحابه ته وایي انما بعثتم میسرین، الله موږ ته د دې دپاره راستولی چې د دې خلکو سره لږ اساني وکړو، وما بعثتم معسرین، الله د دې دپاره نه یې راستولی چې پر خلکو باندې سختي وکړو. ورته بس د ده سره اساني دا د دی پرېږدئ چې د خپلو بولو ضرورت پوره کړي. چې کله د بولو ضرورت پوره کړي، پیغمبر علیه السلام صحابو ته وایي هغه طریقه ورښیي چې تاسو به اوبه په دې شکل راواخلئ، دغه بولې به په دې شکل باندې صفا کړئ، مسجد به صفا کړئ. دی یې راوغوښتی، په ډېره نرمي یې پر لاس پر وژه لاس ور کښېښوی. ورته یې سړی دا مساجد دي، دا د الله تعالی کورونه دي، او دا د الله تعالی کورونه د عبادت لپاره جوړ شوي دي، او د دې ګنده کول یا په دې کې بولې کول یا په دې کې خرابي کول یا د دې بې ادبي کول، په دې باندې الله تعالی ډېر ناراضه کېږي. د هغه سړي سره په ډېره نرمي، د هغه سړي سره په ډېره همدردي، د هغه سړي سره په ډېر محبت او شفقت باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره کوي. د هغې څه وروسته هغه دې ته اماده کېږي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره ته، او هغه سړی پر هغه ځای دا وعده کوي چې زه به په ټوله زندګي کې بیا داسې نه کوم. او زه دا وایم چې د ژبې چې کله چاته د دین خبره سړی کوي، یا د ژبې په خاطر یو څوک د یو ګناه څخه سړی راګرځي، د هغې دپاره خپله طرز وي، د هغې دپاره خپله طریقه وي، او چې کله سړی په هغه طرز طریقه باندې هغه خپله خبره وکړي، حق خبره ورته وکړي، په حقه طریقه باندې وکړي، په صحیح نیت باندې وکړي، او د هغې د اصلاح په فکر باندې وکړي، بیا په هغې خبره کې الله تعالی ډېر برکت اچوي، په هغې خبره کې الله تعالی تاثیر اچوي، هغه خبره د هغه سړي په دماغ کې ځای نسي، د هغې خبرې په خاطر هغه سړی د هغه ګناه څخه ضرور راګرځول کېږي. ځکه د هر شي دپاره خپله طریقه شته، او د هر شي دپاره خپل ترتیب وي.